له پنجابه د خلاصون کومه لاره ده؟ پوره نیمه پیړۍ کېږي چې پاکستان د یوې مدونې او ژورې ستراتیژۍ له مخې افغانستان کې لاسوهنه کوي. اسلام او جهاد یې تر ټولو مهمه وسیله ده چې زموږ د ساده زړي مسلمان ولس پر ضد یې په منظم ډول کارولی دی. بېلابېلې مذهبي ډلې په افراطي بڼه روزلي او په نیمه پیړۍ کې 2 ځله پرې د افغانستان پوځ او نظامونه له بیخه ړنګ کړي دي. په هر مذهبي سیاسي جریان لومړی افغانستان ویجاړ کړی دی. په هغه چې کله خپلو تېروتنو ته متوجه شي بل ریزرف یې تیار ورته روزلی وي. اوس نو له پنجابه نه په ګیلو خلاصېږو، نه په ساندو، نه په زاریو، نه په غندونو او نه هم د دغه او هغه شخص په ستاینو. افغانستان کې که سیاسي ډلو او واکمنو متواترې تېروتنې نه وای کړی، خبره د پاکستان د رذالت او وحشت د وروستي برید ته نه رسیدله. اوسنۍ زمانه د کار عمل او تدبیر زمانه ده. په تعویضونو ملک نه جوړیږي او نه د پاکستان الوتکې پرې ویشتل کیږي. نو که غواړو چې د پنجاب پر وړاندې یوه دقیقه ستراتیژۍ ولرو، پر دې څو شیانو باندې خبر پکار دی. لومړی د نظام تداوم. یو نظام که هر څومره خراب هم شي، تر نه نظامه غنیمت دی. افغانستان کې باید نور د نظامونو د پرله پسې ړنګولو تجربه تکرار نشي. د هغې پر ځای باید نظامونه لومړی په بشپړ ډول اصلاح او بیا یې د پیاوړتیا لپاره کار وشي. دوم اسلام او جهاد دی. افغانستان کې د دین د حاکمیت او د جهاد د تداوم پوره تجربه وشوه. د نړۍ په هیڅ هیواد کې شریعت تر دې کچې نه دی پلی شوی لکه دلته چې پلی شوی او پلی کیږي. ان د اسلام په صدر کې هم اسلامي شریعت تر دې کچې نه و پلی شوی. نو ښه ده چې د شریعت وړانګې پنجاب ته هم ورسیږي. لومړی پکې په بشپړ ډول کوراکور جهاد پیل شي او بیا پکې شریعت پلی شي. دریم تعلیم او عصري علوم دي. لکه څنګه چې اسلام کې تعلیم پر ښځه او نر فرض دی، همدا اصل دی په پوره ډول عملي شي او هغه هم د عصري علومو په برخه کې. دیني علومو کې موږ تر شمېره اوتې عالمان لرو. اوس پاکستان د الوتکو او توغندیو په زور زموږ پر هیواد یرغل کړی. نو که ملایان یې جنګ ته راغلل، ملایان دې باید مقابله وکړي، او که پیلوټان یې جګړې ته راغلل، باید پیلوټان یې مقابلې ته ووځي. عیني واقعیت خو دا دی چې په عسکرو باندې د دښمن د الوتکو مخه نشي نیول کېدی. هغه څوک تر پنجاب په یرغلګرو هم د دې هیواد لوی دښمن دی چې د دین په نامه د نجونو او هلکانو پر مخ د عصري تعلیم مخه نیسي. څلورم د اوبو مهارول. زموږ ګاونډیان ډېر کمابه دي. دوی چې تر هغه په بشپړ ډول بیابه نشي د اصلاح وړ نه دي. له نیکه مرغه چې افغانستان د اوبو په سربند کې دی، د اوبو اکثره سرچینې یې هم خپلې دي. په هر ترتیب چې وي خپلې اوبه باید مهار کړي. له وړو بندونو نیولې تر لویو بندونو پورې د جوړونې کار ته باید لومړیتوب ورکړل شي. که حکومت دا کار نشي کولی، قوانین دې اسانه کړي او خصوصي پانګوالو ته دې په دې برخه کې د پانګونې لارې چارې برابرې کړي. هند په کشمیر کې د یو لوی بند د جوړونې له لارې د پاکستان د ډېرې سیمې له جنګ پرته سقوط کړي. پنځم د پوځي ځواکونو انډول. افغانستان ته لا ډېر کار په مخ کې دی چې له ګاونډیو په تېره بیا له پاکستان سره د پوځي ځواک انډول برابر کړي. خو د لنډ وخت لپاره اوسنیو چارواکو ته پکار ده چې له خپلو هغو سرتېرو څخه کار واخلي چې همدا اوس جنت ته سترګې په لار دي. دوی ورته استشهادیان وایي. نو دې ډول حملو ته چې په افغانستان کې مفتیانو شرعي مجاز ورکوه، نو په پاکستان کې چې هم تجاوز دی او هم پکې د انګریزانو قانون چلیږي، ولې هلته دا ډول بریدونه شرعي مجاز نه لري؟ په کابل کې پر ځینو علمي مرکزونو به دا ډول بریدونه ډېر ضروري وو، که د لاهور په حیرامنډۍ به ډېر ضروري وو. مفتي صاحبان څه وایي؟ زه شخصا لدی چې د هیڅ انسان د وژنې څه چې د ازارولو فکر هم نه لرم او ضمیر مې د چا ځورونه نشي زغملی. خو کله چې د ګاونډي ظلم تر حده زیات شي، نو د هغه د مخنیوي په خاطر خو یوه دفاعیه په کار ده که نه؟ هغه هم د هماغه شریعت مطابق چې دوی په افغانستان کې جایز ګڼه. پنځم د چارواکو استوګنځي. د تیر نظام اکثره چلونکي ځکه په ولس کې بې اعتباره شول چې کورونه، اولادونه او مالونه یې بهر کې او مقامونه یې دلته وو. له دې وطن سره یې د درد، سختۍ او مینې هیڅ ډول پیوند نه درلوده. کله چې نظام ړنګ شو، هر یو خپل استوګنځي ته لاړل. ان د جمهور رئیس په ملاتړ پسې هم چا یو 10 کسیزه مظاهره ونه ایستله. د اوسنیو اکثرو چارواکو کورونه هم په پاکستان کې دي. له دوی څخه هم دا هیله نشي کېدی چې د پنجاب د مداخلو پر ضد دې په زغرده د خپل ولس تر څنګ ودرېږي. دوی سره له دې چې چوکۍ او مقامونه دلته دي، خو کورونه، مدرسې او اولادونه یې هلته دي. نو چې اوس سل په سلو کې دلته یو شرعي نظام واکمن دی، نو څه کړي چې د انګریزانو قانون تر چتر او د پنجاب د واکمن تر سیوري لاندې د اسارت ژوند تېروي؟ او که هغه ژوند تر دې ښه وي، نو بیا خو به ځینو ته دا خبره دا معنا ورکړي چې شرعي او اسلامي حکومتونه د خلکو د ژوند جوګه نه دي که څنګه؟ نوي چارواکي باید د تېرو چارواکو له بې شرمه تېښتې څخه پوره عبرت واخلي.
شپږم فکري وصیت دی. حکومت په تنګ نظرۍ نه کیږي او نه یوازې یوه ډله ملایان په دې جوګه دي چې د دې نظام ټولې چارې سمبال کړي. د پاکستان غټ هدف دا و چې افغانستان باید منظم پوځ ونه لري، په نړۍ کې له سیاسي پلوه منزوی وي، له اقتصادي فقر سره لاس او ګریوان وي او د مدني ژوند له اسانتیاوو بې برخې وي. دا ټول هدفونه یې تقریبا ترلاسه شوي دي. نو که موږ غواړو د پنجاب له اسارته او رذالته ځان خلاص کړو، دغه ټولې نیمګړتیاوې باید له منځه یوسو، له نړۍ سره ښه اړیکې ولرو، له سیاسي، اقتصادي او کلتوري پلوه نه یوازې پر ځان بسیا شو بلکې په سیمه ییزه کچه تر نورو سیالانو وړاندې لاړ شو. دا او دې ورته نورې لارې چارې شته چې موږ د شریرو ګاونډیو په تیره بیا د پنجاب له ښکېلاک او زبېښاکه ژغورلی شي. ما دلته یوازې یو څو برخې له ځان سره شریکې کړې. په پای کې به همدا درته وایم چې د کابل د آبادۍ تمه ترې مه کړه، چا چې لوستي وي لاهور کې مدرسې. د ملتیا مو مننه. تاسو هم خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ او تاسو ټول باید دا ویډیو دومره شیر کړئ چې تر طالب مشرانو ورسیږي. تر بیا یو بلې ویډیو د خدای په امان ښه وخت ولرئ. الله مو منشه.